القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون قالوا نرتله ب7 أحرف الذين ينقضون عهد الله مراد عهد الله نه هغه توحید دی یا پیدا کول د انسان دی په فطرت اسلامی باندې واغه عقل ور کول دی ينقضون عهد الله چې ماته لول د الله مراد توحید او یا غ فطرت اسلامی من بعد میثاقه روسته د کلکوالی دا غینا د میثاق نه مراد بیا ورکول د عقل دغه اولی په فطرت باندې پیدا کړي او تصور عقل ورکړي ويقطعون ما امر الله به او پرې کوي هغه چې الله حکم کړی باغی باندې ایو صلا د یو ځای کولو چې مراد نرشته پالل دي که یو سړی غواړي چې زما په عمر کې اضافه والر شي معنا دا ده عمر کې برکت راشي نو هغه د رښتې وپالي یو سړی وي زما په رزق کې زیارت راشي هغه د رښتیا وپالي الله به رزق سوا کی او د رښتو ختمول حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا رښتې به د الله رب العزت په ذات پوری څنګه چې دا شان مناسب وي ونخلي او خپل شکایت به وړاندې کی الله رب العزت ورته وایي ته په دې نه خوشالېږي چې من وصلکی وصله الله چا چې ته پاللی نو الله به خپل رحمت سره یوځای کی او من قطع کی قطعه الله چې چا ستا خیال نه ساتل رشته ختمه کړی دا الله به خپل رحمت نه لري کی دا دومره ضروری شی ده دومره ويقطعون ما امر الله به او پرې کوي هغه چې امر کړی الله پاغي باندې ایو صلا چې یوځای دي شي ويفسدون فی الارض او فساد کې نظام خرابې پزمکه کې اولئک هم الخاسرون دا کسان امدی تاوانیان کیف تکفرون بالله وکنتم امواتا دین ارستو درم باب ذکر کئی او پدی کہ اللہ رب العزت څلور نعمتونه ذکر کئی یو دا چې اے انسان تنشوشت میکړلې دیم دا چې د ځمکې منافع مثال پیدا کړ او هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا درم دا چې ستاسو پلار تعظیم نو وک په برشتو باندې وایي قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس الصلورم دا توبه می قبول الله نو کیف تکفرون حافظ ابن کثیر معنا کوي کیف تکفرون بالله معنا کیف تعبدون معه غیره سرنګ د الله سره د بل چا هم عبادت کوي د الله هم کوي او د بلم کوي وکنتم امواتا وتاسنش فاحیاکم نو بیا الله تاسو ژوندۍ کړلای ثم یمیتکم بیا به اوجنی تاسو لرا جداواله د روح د بدن نراشي ثم یحییکم بیا به ژوندۍ کی تاسو لرا ثم الیه ترجعون بیا به دی الله تاسو واپس کولای شي اول ګورو قران کریم کی موت په څو معنی راغلی او حیات په څو معنی راغلی قران کریم کی موت په مختلف معنی باندې راغلی دی یو عدم سابق چې سر نه دنیا ته راغلی نه داغي مثال همدا آیات ته وکنتم امواتا وای تاسو نش ویم جدا کېدل د روح د بدن نه هغه دی آیات کې ذکر دی ثم یمیتکم دارنګي دې ته موت حقيقي وای درم هغه مرګ په طریقې د ناشنا باندې چاغه ته وای موت اعجازي دنیا کې چاغه نرسته بیا هم جون راتلی شي لکه سورته بقره 259 ته وګورئ تاسو 259 بقره او كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ذي توي موت إعجازي چې دین رسته بیا جون په دنیا کې راتلی شي ځکه دا سل کاله بعد به شو ژوند بل د موت شهادت لکه سورة ال عمران یوصل نمبر آیات ته وګورئ یوصل ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رايتموه دلته د موت مراد سره شهادت ته تاسو شهادت غوښته او هغه تاسو په خپل سترګو ولیدو پنځم اسباب د مرګ یا ډیر غمونه سورة ابراهيم ولسم نمبر آیات ته وګورئ سورة ابراهيم ولسم يتجرعه ولا يكاد يسيغه
وياتيه الموت نوالته عمر نشتا کله چې ورځ د قیامت باندې را پاتېږي داغه نه بعد بیا نه مرګ د مؤمنانو لپاره څنګه د کافرو لپاره بل وياتيه الموت معنا دلته مراد ته ډېر غمونه او اسباب د مرګ شپږم موت ویل کېږي جهل او کفر ته هم سورة انعام یوصل 20 نمبر آیات وګورئ سورة انعام یوصل 20 او من کان مایتان فاحیناه هغه څوک چې مړوي معنا کافر دی فاحیناه موږ ژوندې کو ایمان ورنصیب کو همدارنګي موت په معنا د عدم د قوت نباتیه باغی کی د بوټي درازرغونولو قوت ختمېدل هغه ته موت ویل کېږي سورة فرقان 9 نمبر آیات ته وګورئ لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا انعاما واناسيا كثيرا بلدة ميتا هغه خاریا چې بوټي کې نه زرغونېدل باران مې پکې وکړ بوټي کې راځنوټل دارنګي اتمه معنا عدم الايمان آل عمران وشتم موت تمثيلي سورة روم 250 لسم موت عقابي چاغي بیا هم جن راتلی شي سورة بقره 243 فاحیاکم حیات په قران کریم کې په وو معنی استعمال له موت فلسو حیات په وو اول قوت عاقله او علم د قوت عاقله سورة انعام یوصل 20 نمبر آیات علم قوت عاقله هغه تجن ولکیږي سورة انعام یوصل 20 او من کان میتن فاحیناه منګه ژوندې کو معنا دادا علم ورکو او دارنګه قوت عاقله ورکو چې پاغي باندې ایمان معلوم کی دغه معنا قوت نباتیه تازه کېدل سورة یاسین 3 درېمه معنا حیات اخروی سورة فجر 3 سلورمه بیغمه کېدل او دارنګه مزي حاصلول سورة بقره یوصل 450 حیات صفت الله بلا تشبیه بلا تعویل سورة بقره 255 آل عمران 2 شپږم معنا حیات حکمیه په قبر کې په قول د نور مفسرین باندې سورة بقره یوصل 450 آل عمران یوصل 9 او حیات حقیقی په معنا د روح اچولو په دنیا کې د کوم دي آیات کې فاحیاکم یو لس منټه مو څنګه وکړي